د ملا هیبت الله وروستي فرمان ته غبرګونونه. په سلامونو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده هغه فرمان چې وایي پر طالب چارواکو انتقاد او نیوکې شرعا جواز نه لري، د بشر حقونو د فعالینو، شنونکو او عام خلکو سخت غبرګونونه راپارولي دي. دغه فرمان چې تېره ورځ خپور شو په لومړي پاراګراف کې راغلي چې پر طالب چارواکو بې ځایه تورونه ویل او له واقعیت څخه لرې نیوکه کول شرعا جواز نه لري. په دغه فرمان کې ملا هیبت الله اخندزاده د خپلې پریکړې لپاره د قرآن کریم یو آیت او ځینې احادیث د دلیل په توګه راوړي دي. په دې فرمان کې طالبانو ته لاس اچول، د محاکمو سپکاوی او د قضایي غونډو اخلالولو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې په دواړو حالاتو کې فاعل شخص ته سزا ورکول کیږي او عفوه یې غوره ګڼلې ده. د افغانستان د بشر حقونو د کمیسیون مخکنی رئیس شهزاد اکبر وویل د طالب مشر وروستی فرمان د بیان او مدني ازادیو د محدودولو یو بل ګام دی او دا ډله غواړي چې اطلاعات او معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن کړي. د سیاسي او دینی چارو شنونکی او پخواله رسنیو کې د دغه ډلې یو ملاتړی عاطف مختار هم د طالب مشر ملا هیبت الله اخندزاده وروستي فرمان ته په غبرګون کې وویل هغه نظامونه چې له ولسونو د انتقاد، نیوکې او نظر څرګندولو حق پروړي اسلامي نظام نه بلکې د ده په وینا یو استبدادي نظام دی. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.